السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید چې ښه به په تمنیل به هم کتلی وي چې یاره کرن خان چې کوم دی ګرفتار شوی دی. تاسو له پتې چې یاره په څه وجه باندې ټول مطلب دا دی دا خبرې نه خبر دي چې یاره دی په څه وجه باندې مطلب ګرفتار شو او په پروګرام کې د دوی چې کوم سامان رباب منګی وغیره دغه چې کوم پروګرامونه هغه سیسټم دی ټول هغه نه مو مطلب دا د پولیسو چې کوم دی مات کړ او دغه پېښور دغه پولیسو تاسو به کتلي وي چې یاره مطلب د پروګرامونه لځي خو په دغه شپه باندې داسې مطلب ډېر ملګري وي چې یاره دا یې په وچ پوچه باندې د خړلنه وچ پوچه خوند دی. بهرحال په دغه ځای کې ګاونډ کې چې ته مطلب دا د ختم وم او دغه شپه چې کوم وه دا بیا د شب قدر شپه وه. تاسو به کتلي چې یاره دنیا خلک به ګیلې کوي عبادتونه کوي او کمتر داسې بدنصیبه څوک وي چې لکه مطلب دا دی چې هغه پکې په دې شپې نه به خبر نه وي د فضیلت نه وغیره. نو په دغه کې چې دا پروګرام چا ارینج کړی مطلب دا چا چې دی راوښتی دی نو دا قصور د هغه مو چې یاره په دې شپه باندې داسې پروګرام را جوړول دې کې کرن خان ته پکې موږ وایم چې ګناه دومره نه وي خو بیا هم دواړه طرف ته پکې مطلب دا دی کرن خان ته پکار و چې ورته ویلی چې نن پروګرام نه کوو خو هغې د خپلو پیسو دپاره مطلب دی لګیا دي بس دغه پیسو ته ناست دي چې خدای پیسې په څه نه څه چل پیدا شوې ځکه چې یاره دا ډېره فضیلت شپې په دغه شپه باندې په جومات کې اورو مونږ چې یاره ختم ومو نو دغه ځایي خلک چې کوم دي هغوی په جرګه باندې دغه تاڼې ته ورغلي دي او ویلي دي چې یاره مطلب دا دی په یو ځای کې زموږ ختم روان دی او بل ځای کې مطلب دا د کسانو دا ګلوکاران راوستي دي مطلب دا د دوپړو باجو والا رباب منګي والا دا راغلي دي او دغه سندرې چې کوم دی وی لګیا دي نو واقعي خبره وه چې یاره ګناه عظیم مطلب دا دی دا ګناه دی خو بیا په دغه شپه باندې بیا چې لږ پکې لا ختم هم خوا کې ګاونډ کې جومات دی پکې ختم روان دی ختم به کېږي او دې خوا ته دا دوپړې باجې شروع کړي لازم خبره ده چې یاره خلک به هم خفه کېږي مطلب دا دی زموږ د پښتانه خو تاسو له پته ده چې یاره خامخا موږ په خپل دغه قرآن مجید باندې چې کوم دی داسې دوپړې باجې دا څوک نشي برداشت کولی هغې په څنګ کې تاسو به کتلي وي نو دا چې کوم دی په دغه وجه باندې ګرفتار شوی دی چې یاره خو ګناه دې دواړو ته دی چا چې دا پروګرام له دا کرن خان ناوستی دی نو مطلب دغه پولیسو هم ډېر یو زبردست کار کړی دی چې یاره په دغه شپه باندې مطلب دا دی دا دوی دپاره یا دیلانیم شو چې یاره دوی آینده وخت کې هم بیا سوچ کړي چې یاره دا به دې شپه باندې څه کار پکار دی دې شپه باندې مطلب دا دی په عامو شپو کې چې سم کوي نو بس دا د دوی کار دی ټیک ته کوي دی دوی نه څوک نه منې کوي نه حکومت منې کوي نه تر اوسه پورې دوی کړي دي لالګیا دي اوس هم خو په دې شپه باندې مطلب دی د پولیسو په ځان هم نه نیولې خو هغه خلکو د دغه د وجې نه چې خلک په جرګه باندې تاڼې ته ولاړ او ورته ووایي چې راشي جومات کې مطلب دی ختم دی بلکې ورشه دا ګلوکاران مطلب دی راغلي دي دا کرن وغیره د نور دا کم پارټي چې د کم ټیم نو دا هم ډېر یو زبردست کار شوی دی چې آینده وخت کې څوک داسې نه کوي او مطلب دغه سامان ماتول دا بیا د پولیسو دغه دی چې یاره دوی به ورسره څخله وغیره دا به یې وهلي نو په دغه وجه باندې چې کوم دی پولیسو به ورسره هم بیا خامخا ځکه قانون وي نو الله دې ورته د نیک هدایت وکړي تاسو ټول وایي چې امین نو ملګرو دا به دغه وجه باندې چې کوم دی ګرفتار شوی دی چې یاره یو ځای کې د قرآن مجید ختم او بل خوا کې ورته د سندرې ویلي اوس تاسو فیصله وکړئ چې یاره داسې کس سره بیا څه کار به کوي فیصله به تاسو پرېږدو خپله رایه موږ سره کمنټس کې شریک کړئ که ویډیو مې خوښ شي ویډیو لایک کړئ او اچھا ویشل چینل ضرور سبسکرایب کړئ او پیج هم لایک کړئ فیسبوک